اللہ جل جلالہ فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چې په تاسو باندې روزه فرض کړی شوې ده ایمان والو په تاسو روزه فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې فرض کړی شوې وه تاسو په مخکې امتونو باندې روزه دې کې الله جل جلالہ د باقی عبادتونو په شان حکمتن تبدیلیان کړي لکه مثال په تور باندې موز چې ده په هغه کې باول نه خلکو ته خبرو اجازه یو سړی به چې راغی هغه به د بل نه تپوس کو چې څو رکعاته شي دي هغه وایي دومره شي دي بیا به دې خوا به یې سین کول ورو ورو الله جل جلاله مانزه کې دی خوا قتل هم بند کړه او خبرې هم بند کړې او فرمایل قوموا لله قانتین بالکل سکون سره توجه سره او خاموشۍ سره الله ته ودرېږئ فارغ د هر څه او بیا مونږ وګورو څنګه چې شراب دا حرمت الله جل جلاله حکمتن بتدریج نازل کړو دغه شانت دلته د روزي عبادت چې دې کې هم رو رو تبدیلی کېدا دا په څنګه چې الله ته منظور په هغه ځای راوستو لکاولنا الله جل جلاله اخر خود شراب عادیانو نو هغه تداسونه فرمایل چې شراب ګورې در باندې حرام وې دې کې فائدہ هم ده او نقصان هم ده خو نقصان د دې چې ده هغه د فائدې نه زیات دی بیا ورو ورته بل موقع باندې وویل چې کله چې موس کوي نو بیا به د دې نه شراب او مرابونه مزان نه ساتي دا بنس چې مانځه کې نسا شنی الس خاچ دې ځای پورې خلک راغی اول نو ورته ذهن کې خبره کې خو د شي نقصان هم پکې شته چې دا خبره راغوي ذهن کې کیناستا تسلیم وکړه بیا روغوندې ورته دا خبره کې خو د چې د مانځه ټیم کې پابندي دا بنس چې دې ځای پورې عادیان شو تیار شو بیا یې ورته روغوندې حکم وکړو چې خبردار ګورې نږدې ورته لاړ نشئ دا حرام دی درته نو روزه کې اول نه الله جل جلاله مؤمنانو ته دا میاشتې درې ورځو روزو حکم بیا کله چې دې سره واقف شو دا یو ګران عمل نو بیا الله جل جلاله د روزي رمضان د میاشت د روزو حکم ورته ورکړ خو اختیار یې ولا ورکړ وی چې څوک نسی نو هغه ته به ثواب میلاویږي دومره د دې اجر دی او چې څوک نه نسی نو هغه ته اختیار دی چې هغه د دې فدیه ورکړي دا میاشت روزې تاسو باندې فرض دي خو چې کوم سړی نیول نه غواړي نو هغه به د دې خپل د روزې په عوض کې به فدیه ورکړي ښه خلک دې سره ورو عادت شو چې کله دې ته مکمل طور باندې تیار شو او عادت شو نو بیا الله جل جلاله دا غفدیه حکم ختم کړ وی فمن شهید منکم الشهر څوک چې تاسو کې ژوندې دې میاشتې ته ورسید فلیصمه نو د دې روزه به سره حال کې نس فدیه اوس نشي حکمتن رو په تدریج الله جل جلاله دې کې تبدیلی کوله او راوس او په دې ځای باندې دا حکم ودرو چې د رمضان د میاشتې پورا میاشت روزي نیول په تاسو باندې فرض او په دې نبی علیہ السلام وایي چې هغه سره چې روزه مبارکه میاشت راشي او دې پکې عبادت نکي او د دې د خیر او برکات نه محرومه پاتې شي دې د الله د هر خیر نه محرومه نسومرا لوی د بدنصیبی خبره ده چې صحتمند او تندرست سړی او د هیلې بانی کوي نو ماته او تا ته خود د پته نشته خو الله ته خو پته ده بنی آدم سره به دوکه ټګیو کی زکه اکثر وایم چې دا روزه د عبادت ده
چې د دې پته صرف الله ته ده او دې بنده ته ده. یو سړي په خوړ کې ځان له وبس کړ دي ما ته او تاسو څه پته ده دلته ما سره تاسو سره خو روژهدار دی بیا ماښام به هغه افطاري کوي. دا یو داسې عبادت دی چې د الله او د دې سړي په منځ کې دی. مونځ زه نه کوم، تاسو به پرې خبر شئ. حج را باندې فرض شوی دی، نه ځمه، تاسو به ټول پرې خبر یئ. قرباني را باندې راغل ده، زه نه کوم، تاسو ټولو ته پته لري. روژه چې ده دا که زه اوس پټه خورم نو تاسو څه پته ده؟ دا د دې بنده او د الله په منځ کې یو کار دی. ځکه الله فرمایي چې دا روژه خاص زما دپاره ده او د دې عوض او اجر زه په خپله یم. ما خوښه ده چې څومره خپل دې بنده له ورکوم. نو دې عظیم الشان ثواب نه ځان چې دی نو معمولي په خبرو باندې خلک محرومه کړي.